څه درته راوړم؟ پیسې. پیسې؟ څو روپۍ؟ 100 روپۍ. 100 روپۍ. بچا 100 کو کمې دي چې ما نه غواړې کو بیا زیات غواړې زیات یې غواړه. ته مواد راکړه. مواد څه کوې؟ دا وګوره دا وګوره دا دې بس دي. یو به پکې اخلي چې کوم یو واخلي دا اخلي. زمان دو دا غیماغه ماشوم دی چې په ویډیو کې ژړلی وای کور کې څه نشته دی چې ویې خورو. کاکاګانو دې پیسې رالیږلي وای دې ته ورکړه. نور به نه ژاړي نه به ژاړي بچه اوس درته هر څه را رسېږي پیسې هم رسېږي. رسېده سلام وکړه په کاکاګانو باندې. ټولو ته سلام ولګوه. سلام. السلام علیکم. زمندو دغه دویم پړاو مرسته ده چې دغه د خور خدمت ته کړېږه. څنګه د خورې ژوند قصه ده؟ الحمدلله اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې چا ما سره کومک کړی. خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي. او اوس مې بچي مې ډوډۍ مې هر څه راته ورسېدل. او تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ پوښتنه مو وکړه. په باراني ورځ کې راغلی زما د بچو احوال مو واخیستو. زه تاسو نه هم خوشحاله یم او چا چې راسره کومک کړی د هغې نه هم ډېره خوشحاله یم. آینده کې غواړم همدغه زوی مې دی وړوکی دی دغې ته زه ناسته یم د کور نه وتلی نه شم ځوانه یم خیر دی ما سره آینده کې غواړم ما سره کومک وشي. دغسې خسرګنۍ مې راته ویلې چې کله مې میړه مې مړ شو وفات شو خسرګنۍ مې راته ویلې ورونو مې وایي چې ما سره نکاح وکړه وایي ځوانه یم. ما ورته ویلې زه ما ته مې میړه ډېره زیاته مینه راکړې ده او زه مې میړه نه ډېره خوشحاله وم. نه غواړم چې نکاح وکړم همدغه یتیمان روزم او سبق او تعلیم پې باندې ویم. بس وایي چې نه کوې نو ښځه نو خپله خوښه دي موږ دې ساتلی نه شو. بس دلته مې پلار کره مې پناه راوړې دلته پرته یم نو او دغه مې د ورور واده کړی دی هغې ځان ته بله کوټه کړه. دغه کوټه مې پلار ما ته راکړې. پلار مې په برنډه کې سمولي په دهلیز کې او زه دغلته اوس مې پناه مې راوړې دغلته اوسېږم او دغسې ستونزې دی چې دی 12 ورځې وږي وم او پلار کره مې هم شیان و چې ما ته راکړی وی. یو دانه ورور مې چې دی هغه یې پلی پاپړ خرڅوي. هغه کله بیکار و چې باران وشي بیا کار ته نه وځي بس هغې ویلې خورې زه څه وکړم نو زه چې شی وکړم ولا 10 روپۍ راته چا نه راکړل چې دې ته مې ډوډۍ راوړی وی. بس ژوند مې تېر کړو. ته راته خدای پاک دې کور ته زما ته چې شخصا تېر خپله لېږلی خدای پاک ولېږلی دلته چې ته لاړ شې د یتیمانانو حق. ته څنګه یې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو موږ سره کومک وکړو. آینده کې غواړو چې تاسو بیا موږ سره کومک وکړئ او ډېره خوشحاله شو چې تاسو موږ سره کومک کړی دی. د دې په خولې کې مسکا دی په دې چې مخکې ما دې ورسره د خوراکي توکي مرسته کړې وه. څه دې بیا وخوړل چې ما پسې راوړل؟ موږ مور ته موږ خپله ویل چې موږ ته لوبیا پخه کړه. مور موږ ته زیاته ډوډۍ هم پخه کړه چې لوبیا یې موږ ته پخه کړه. موږ وخوړو موږ ویده شو. سهار وختي چې پای زموږ رسېدله بیا موږ ته مور ډوډۍ واچوله. بیا موږ چې وخوړو نفتب ته لاړو. نفتب نه چې راغلو بیا هم ډوډۍ وخوړله. موږ ته مور ډوډۍ تیاروي. موږ ځو مدرسې ته. مخکې د څو ورځې نه خوړلی ډوډۍ؟ 10 ورځې ډوډۍ هم نه وخوړله؟ نه. چمپخ کړي نه. او څو ورځې مې په ناره باندې تېرې کړلې چې باور په خدای وکړه چې تاسو کله موږ ته سودا راوړله زما زوی داسې خوشحاله وایي چې مور یې د نن شپه به لوبیا پخوي مور یې نن شپه به دال نخود پخوي. مور یې موږ ته ډوډۍ ډېره پخه کړه چې موږ یې وخورو. ما ښه ډېره ډوډۍ مې پخه کړه خپل بچو ته مې واچوله ډوډۍ یې وخوړله او دې چې بس ویده شول دا ډوډۍ چې وخوړه دې چې ویده شو ما دومره ژړلې ځان سره دلته ناسته یم. خدایه 1000 بار شکر دی په دې حال باندې مې زه ډېره خوشحاله یم. بس دغسې ژوند دی تېروم حال وخله که ته راغلی نه وی نو ما مې دا بچي وړله خرڅوله مې داسې حد ته راغلی وم. خپل پلار ته مې ویلې زه نور دا ژوند نه غواړم نو دا سره کمالات په ما راغی. خسر ته مې زنګ ووهو ماما راشه خیر دی بچي دې په ولږی دي دا مسیان دي وایي زویه راځم هغه هم رانغی. بس ما ویلې تا ته مې زنګ ووهو که نه ما ته ته ویلې که ته نن رانغلې زه مې دا بچي خرڅوم نو بس تا سره د خدای ډېر ښه وکړي چې ته راغلې زما حالات دې نږدې نه وو. څه درته راوړم؟ پیسې. څو روپۍ؟ 100 روپۍ. بچا 100 کو کمې دي چې ما نه غواړې کو بیا زیات غواړې زیات یې غواړه. ته مواد راکړه. مواد څه کوې؟ خورم. خورې؟ ښه
خورما بتراکه چی شه درکم خورما چی شه خورما نور چی درکم نور یوان نور تخ قطع نور چی درکم ولا پیسې دې څونه پکاري زیات وي یوان زیات وي چې درم څو روپۍ درکم زموږ د مرستې مې راغلی ده دې پې سپارم تاسې ګواه اوسئ نو زموږ د خوراکي توکي مې هم ورته راوړي دي او دغه پیسې هم دي هر کومه چې څومره دي ښه دا درکم ټولې دا وګوره دا دې بس دي دا بس دي نه دا دې بس دي 100 روپۍ درکم دی وکې دا یو واخله کوم یو واخلي یو به پکې اخلي چې کوم یو واخلي دا زموږ دغه مرسته رالېږلې ده کوم بااحساس ورونو هغه زموږ دغه مرستې په یو ما پرچه لیکلې ده نوم مې لیکلی دی چې هغه خلک پوه شي هغه خلک پوه شي چې دغه مرسته وه زموږ دغه مرسته 4000 روپۍ یو ورور رالېږلي په پرچې کې حوالې نمبر به درکړم اکثر ورونه په نوم خفه کېږي چې دغه د حوالې نمبر یې راکړی و 140 دغه دی زموږ دغه یو ورور راته رالېږلي و تاسې ګواه اوسئ دغه د یو ورور پیسې بچه دا واخله اقدس جمدان سره زموږ دغه بل ورور رالېږلي و منصور خو د حوالې نمبر یې دی 153 منصور 10,300 افغانۍ ګواه اوسئ چې په دغې مو سپارلې دا واخله بچه دا تږده ښه وایي زموږ دغه بل حواله ده نور په دې کې ورور لږ بهانه غواړم چې فضل رحمان دی یا فیضل رحمان دی 10,500 روپۍ حوالې نمبر دی 640 دغه د بل ورور حواله ده چې په دغې خور سپارم صحیح شو زموږ دغه بل حواله ده حوالې نمبر نه نومونه خفه کېږي نو دغه ریفرنس نمبر حوالې نمبر در کوم چې هغه ورور پوه شي 15,000 روپۍ دغه ورور رالېږلي دي چې دغه په دې خور مې وسپارلې نور زموږ حوالې نور هم وي خو بیا کله چې ما دې خور سره تماس ونیو دې راته ویلې چې سولر تخته راته راوړه بیټر راوړه خوراکي توکي هم راوړه هغه هم موجود دي نور اول پې دغه مرسته سپارم راسره اوسئ ستا مرسته دغه مرسته به تاته درکړم دغه دې ستا مرسته شلفۍ ده دا واخله او نور کولی شي واهله ټولې ته واهله اوس دعاګانې کې چا چې لېږلی هغې ورونو ته دعاګانې کوه ښه وکړي اوس به چا نور هم درکړي پاټک کې کوم لولا پاټک کې پاکټ کې کېږده ځه پاکټ کې کېږده بچیا دا واله صحیح شو بچیا خوشحاله خیال ځان دواره خوشحاله ځئ بچیا بچیا راسره اوسئ نور خوراکي توکي مې هم راوړي زموږ راسره اوسئ چې بله سودا هم مادي ورته اخیستې ده چې ورته یې کته کړم السلام علیکم زموږ تاسې ګواه اوسئ چې تقریبا حساب مې نه کړي خو چې 100 روپۍ وي یو 40,000 روپۍ مې دې خور ته نغدې ورکړلې دغه بیټرۍ او دغه سولر تخته مې واخیستله او زموږ دغه خوراکي توکي مې ورته واخیستلې چې تاسې په ژوندي بڼه ګورئ دا ګورئ زموږ دغه چا چې دغه مرسته لېږلی ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوم ولې ورته نه کوم دی چې ما سره ښه وکړه خدای دې ورسره ښه وکړي چې هر کوم ارمان یې په زړه دی خدای دې ورته پوره کړي او داسې زه درته ویلی نه شم چې زه درته دا ټوله دعا ته وکړم چې کله تهجد لمونځ ته جېږم او لورګانو مې سبق ته ځلیږم ورته وایم چې څوک صرف زما په دې یتیمانو چې تش لاس هم کشکاږي الله دې ورسره ښه وکړي چې زمدې په ډاډاینه باندې موږ کونتوب کوو د همدې افغانستان په هغه باندې موږ ناستو دغه بچي موږ روزو تاسو دپاره موږ یو فنا درته راوړې ده تاسو سره د خدای پاک ډېر د خدای تاسو سره ښه وکړي مننه خوشحاله سئ ته یې دعاګانې کوه ټول مسلمانان ته خوشحالي وشو نور هم راوړم زموږ دا و زموږ دغې فامیل سره خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ